السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د هر چا د فیسبوک سټورۍ نه ویډیو یا هر څه چې وي هغه تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. مطلب ډېر ملګري چې دي هغو تپوس کوي چې وایي موږ د هر چا د فیسبوک سټوري چې د هغه خپل موبایل ته څنګه را ډاونلوډ کولی شو. که تاسو کتلی وي نو په سټورۍ کې خلک ډېر ښایسته ښایسته ویډیوګانې شیر کړي یا بل څه شیر کړي او موږ غواړو چې هغه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړو ډېر په اسانه طریقې سره. نو دغه ډاونلوډ کول مونږ ته لږ شان مشکل ښکاري ځکه چې مونږ ته پته نه چې دا زه څنګه را ډاونلوډ کولی شم. نو په نوې ویډیو کې زه درته د هغې د ډاونلوډ کولو مکمل طریقه راښایم چې دغه سټوري د هر چا سټورۍ باندې ویډیو وي یا عکس وي یا څه بل څه شاعري وغیره وي هغه یې شیر کړي وي او تاسو هغه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کول غواړئ نو تاسو څنګه را ډاونلوډ کولی شئ. خو دې نه مخکې زه تاسو ته یو معمولي شان عرض کوم که تر اوسه تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو قدرمنو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. نو دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی دی. ټیک ده تاسو بس سمبل هغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ انسټال کړئ تاسو نه به دا لاګین غواړي. ټیک ده دا به تاسو خپل فیسبوک کوم اکاونټ چې دی د هغې سره به دا تاسو لاګین کړئ. دلته کې دا وګورئ دا نیو اکاونټ دی زما. ټیک ده د دې سره دا ما لاګین کو د دې سره چې کله دا تاسو لاګین کړئ ټیک ده اکاونټ سره دا تاسو لاګین کو نو اوس چې د فیسبوک تاسو سره کم فرینډز دي یا بل څه چې دي څوک هم دي تاسو سره صحیح ده هغه تاسو هغو څه سټوري ورکړي وي یا بل څه ورکړي وي دا وګورئ دلته کې څوک آنلاین وي کم سټوري نه وي راشي. ټیک ده هر چا چې څه سټوري شیر کړی وي نو هغه سټوري به تاسو له دلته کې د ډاونلوډ آپشن راکړئ هغه به تاسو څه کولی شئ هغه تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کولی شئ ښه په اسانه طریقې سره. ځکه تر اوسه پورې به تاسو داسې نه وي لیدلي چې سټوري را ډاونلوډ کېږي. نو ډېر کسانو ما نه تپوس وکړو چې بھائی د سټوري موږ څنګه خپل موبایل ته د هر چا را ډاونلوډ کولی شو. نو په دې طریقه د دې اپلیکیشن په ذریعه تاسو ډېر په اسانه طریقې سره د هر چا د موبایل کومه سټوري چې وي هغه شارټ شان ویډیو چا شیر کړی وي لکه مطلب په څنګه چې سټیټس باندې وي د وټساپ نو دغه شانتې تاسو د هر چا سټوري د خپل موبایل ته را ډاونلوډ کولی شئ. نو ملګرو دا وه نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ د ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.